الله رب ذوالجلال قرآن مجید کې دا مضمون بار بار ذکر کوي دا ژوند او زندگی لهو و لعب دا ټوخي دي تماشې دي هغه ماشومان وي که نه الله تعالی تشبیه دې سره ورکوي هغوی هغه کوډنۍ غوندې کې ځان ته جوړې کړي وړوکي مختصر بس لږ ساعت پکې بیا چې ځي را ورانې کړي همدغه مثال له دې ژوند او د دې دنیا دی دا اگر الله تعالی د هغې سره تشبیه ورکوي اگر ماشومانو هغه کوډنۍ چې څومره د لږ وخت وي هغه لوبو والا د دې دنیا ژوند او زندګۍ همدغسې مثال وي انما هذه الحیات دنیا متاع یو هم بصیر وایي زه ګرځېدم ما وی چې الله تعالی د متاع وایي دنیا ته ځای په ځای باندې د متاع څه څیز دی ویل ما چې کاته نو ویل یو ماشوم دی منډې وهي منډې خپلې مور ته چغې وایي چې هغه سپي خو متاع وتښتولو ما چې دا متاع څه څیز دی ویل زه چې ورسېدم ما هم پسې منډې وهلې ویل چې ورسېدم ویل دا لوښي چې به کله خلک سبا کوي وینځي هغه شوړه ورته مونږ وایو ویل هغه سپي خو نه هغه څیز تښتولی و ویل ما کله چې هغه وکتل ویل قرآن دا مضمون زما سمجھ ته راغی چې الله رب ذوالجلال د دې دنیا تشبیه ورکوي د دغې شوړۍ سره محترم مونږ د دغې لپاره حرام کوو مونږ د دغې لپاره مرګونه کوو قتلونه کوو مونږ د دغې لپاره ناجایزې کوو مونږ د دغې څیز دپاره د دومره ذلیلې دنیا دپاره محترم مونږ او تاسو اخرت خپل تباه کوو دومره لوی ژوند او زندګي تباه کوو لږ سوچ ورته مونږ او تاسو وکړو محترمو بیا به کله یو سړی حرام کوي یو سړی دروغ وایي یو سړی د دغې دنیا دپاره قتلونه کوي یو سړی د دغې دنیا دپاره پر اور باندې ټوپک اوچتې هغه ولې دغې دپاره پلار باندې گزار کوي د دغې لپاره دا څه څیز دی محترم ما ورته همدغسې پرېږدي رانه لاړ شي الله رب ذوالجلال دې زموږ او ستاسو سره د آخرت فکر پیدا کړي او الله دې مونږ سره د مرګ او د قبر او د دې اصل ژوند او زندګۍ فکر پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله